په امریکا کې یوه 15 کلنه نجلۍ د خپلې حاضر دماغۍ، زړورتیا او چټک عکس العمل په وسیله د مګرمچ له بریده روغه وتلې ده. سمر هیونر چې د فلوریډا ایالت یوه اوسیدونکې ده، وایي په یو تالاب کې یې لامبو وهله، خو یو لوی شاوخوا 10 فوټه اوږد مګرمچ ورباندې برید وکړ. نوموړې وایي دې وحشي ژوي زما پښه ونیوله او اوبو ته یې ښکته کړم، خو ما له ویرې سره سره خپل حواس ونه بایلل او مګرمچ مې په سر څو سخت ګوزارونه وواهه. نجلۍ وایي هغه زه سخته ښورولم، خو ما هوښیاري وکاروله او د هغه پر سر مې همداسې سخت ګوزارونه وکړل. سمر وایي سره له دې چې مګرمچ یو ځل بیا پرېښودم، خو بیرته یې دوهم ځل راباندې برید وکړ. نوموړي ویلي یو ځل بیا مې خپل حواس ونه بایلل او همداسې مې په مګرمچ ګوزارونه وکړل. لږه شېبه وروسته مې احساس وکړ چې مګرمچ نیونه سسته شوې، نو ژر تر ژره له اوبو ووتم او ځان مې وژغوره. د امریکا رسنیو د راپورونو له مخې د پیښې نه وروسته دا نجلۍ روغتون ته وړل شوې او ډاکټرانو اوس ویلي چې اوس د خطر څخه بهر ده. دا پیښه د دې نجلۍ د زړورتیا، حوصله‌مندۍ او ژر پرېکړه کولو له امله په ټولنیزو رسنیو خورا مشهوره شوې، چې څنګه یو انسان کولی شي له مرګوني حالت ژوندی ووځي که چیرې هوښیاره او بیداره وي.